Assalamu alaikum. My name is Ijaz Ali and now this is my space. زه تاسو سره د بایوټیکنالوژي انټروډکشن شیر پخوانې د فرمنټیشن نه واخله د جینیټیک انجینیرینګ پورې بایوټیکنالوژي چې دا هغه دنیا لا یو نوی شکل ورکړی دی. دا قصه شروع کیږي د زرونو کالو مخکې نه چې پخوا زمانه کې به خلکو یو ټیکنیک استعمالو چې هغې ته به وي فرمنټیشن ټیکنیک. په دې ټیکنیک باندې به هغوی شراب، بیر، واین او بریډ، چیز دا قسمه څیزونه جوړول. خو بیا د هغې نه پس په 19 سنچري لویس پیسچر یو ساینټسټ دی چې هغه د دې واین، بیرز او د چیز د جوړولو کم سیکرټس چې دی هغه یې بې نقاب کړل. ان د 1900 فرمنټیشن ریسرچر نور چې دی په دې باندې کار شروع کو او دا سوچ وکړو چې په دې طریقه باندې به موږ را میټیریل نه نوې پروډکټ څنګه جوړو. نو د دې سره هغوی د بیر او د واین سره سره چې دی وینګر، سرکا او الکوهل جوړول هم چې دی زده کړو. د دې نه د بایوټیکنالوژي انډسټري آغاز شروع شو. د دې سره سره بایو کیمستري هم هر څه بدل کړي و چې کله په 1928 کې پنسلین ډیسکور شو. د پنسلین ډیسکور کېدو د وجې نه بې شماره زندګیانې بچ کړې شوې او انټي بایوټکس په دغه ایرا کې انقلاب راوستو. بیا هغه ریسرچر راغلل جینیټیک انجینیرینګ چې په 1970 کې جینیټیک انجینیرینګ په ذریعه باندې هیومن انسولین پروډکشن شروع شو او دا ماډرن بایوټیکنالوژي د میډیسنز او د اګریکلچر په فیلډ کې یو گیم چینجر ثابت شو. نن بایوټیکنالوژي چې دا هغه په هر ځای کې ده. سین د جوړولو سره بې شماره زندګیانې بچ کړی شوې او جینیټیکلی موډیفاید ارګانیزمز په ذریعه باندې بې شماره خلکو ته خوراک میلاو شو او د دې نه علاوه نور هم ډېر زیات د بایوټیکنالوژي چې دی هغه پاسبلیټیز کېدی شي. بایوټیکنالوژي انوینشنز په هیومن لایف کې داسې ایولوشنز راوستی دی چې د انسولین پروډکشن نه واخله تر د سوپر هیومن پورې د دې پاسبلیټي کېدی شي. جینیټیک انجینیرینګ په ذریعه باندې داسې قسمه بیماریانې ټریټ کېدی شي چې آلریډي هغه انسان ته د وخت نه مهینه پته لګي چې ماته به دا بیماری د دې ټایم نه لګي او د هغې ټریټمنټ هغه د هغه ټایم نه شروع کړي. یا یو ماشوم د پیدا کېدو نه مهینه هغه ته کم ډیزیزي د جینیټیک انجینیرینګ په ذریعه باندې هغه مونږ ډایګنوز کولی هم شو، ټریټ کولی هم شو او موډیفای کولی هم شو. لایک اینڈ شیر and follow for more scientific stories.